السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به خبره کوو د روان ورلد کپ نړیوال جام لپاره د هر ټیم د هرې لوبډلې د بیټینګ لاین په حواله سره. د روان ورلد کپ نړیوال جام لپاره د هر ټیم د هرې لوبډلې مضبوط بیټینګ لاین، تکړه بیټسمنان، داسې بیټسمنان چې پر روان ورلد کپ کې به تباهکون بیټینګ کوي. نمبر 9 ټیم افغانستان. ملګرو، د افغانستان کرکټ لوبډله بالکل په وړو ټیمونو کې حسابېده او د ورلد کپ لپاره به کوالیفای هم نشو کولای. اوس د افغانستان کرکټ لوبډلې دومره پرمختګ او ترقی کړل چې د مخکې نه د ورلد کپ لپاره کوالیفای هم کړی ده. او د افغانستان سره داسې بیټسمنان او بالران دي چې ډېرو غټو ټیمونو سره جنگیدلی شي. افغانستان په بیټینګ لاین کې به شامل وي وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګورباز، ابراهیم زادران، نجیب الله زادران، محمد نبی او آل راونډر راشد خان. ابراهیم زادران د افغانستان کرکټ لوبډلې یو داسې خطرناک بیټسمن دی چې غټ ټیمونه په مشکل کې اچولی شي. د افغانستان کرکټ لوبډلې یو تکړه او آوټسټینډینګ بیټسمن ابراهیم زادران، نجیب الله زادران، وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګورباز، محمد نبی او راشد خان. دا 15 بیټسمنان به افغانستان په بیټینګ لاین کې د روان ورلد کپ لپاره شامل وي. نمبر 8 بنگلاديش. د بنگلاديش سره هم ډېر خطرناک بیټینګ لاین ورسره دی. بنگلاديش په بیټینګ لاین کې به شامل وي د بنگلاديش د ون ډے ټیم کپتان تمیم اقبال. اوپننګ بیټسمن تمیم اقبال د بنگلاديش د بیټینګ لاین یو ډېر مهم غړی دی. د تمیم اقبال نه علاوه د بنگلاديش په بیټینګ لاین کې به شامل وي نجم الحسین شانتو، مشفیق الرحیم، شکیب الحسن او لیتن داس. تمیم اقبال، نجم الحسین شانتو، لیتن داس، مشفیق الرحیم او شکیب الحسن. نو دا 15 بیټسمنان به پر روان ورلد کپ کې د بنگلاديش په بیټینګ لاین کې شامل وي. نمبر 1 سریلانکا. سریلانکا کرکټ ټیم هم کافي خطرناک بیټینګ لاین لري. د سریلانکا په بیټینګ لاین کې به شامل وي داسونکا شانکا، پتونکا نیسکا او کرونا رتن چې کوم دی دا هم د سریلانکا یو مین او زبردست او تکړه بیټسمن دی. د علاوه سریلانکا په بیټینګ لاین کې به ارسلنکا او دنچنا هم دا شامل وي. دا درې څلور د سریلانکا کرکټ ټیم د خطرناک بیټسمنان چې پر روان ورلد کپ کې د سریلانکا کرکټ ټیم لپاره مهم کردار ادا کولی شي. نمبر 4 نیوزیلند. د نیوزیلند په بیټینګ لاین کې به شامل وي ډیون کانوے او ټام لیتم. ټام لیتم نه علاوه ډیل میچل چې کوم دی دا هم د نیوزیلند یو ډېر تکړه بیټسمن دی. وګورو د نیوزیلند کرکټ ټیم سره په اوس وخت کې درې خطرناک بیټسمنان ورسره دي. د علاوه کیم ویلیمسن چې د نیوزیلند ټیم ته بیرته واپس وکړي د نیوزیلند چې کوم بیټینګ لاین دی دا به نور هم کافي مضبوط شي. نمبر 5 ساوث افریقا. د ساوث افریقا کرکټ ټیم په بیټینګ لاین کې به شامل وي وکټ کیپر بیټسمن ډي کاک. وکټ کیپر بیټسمن ډي کاک د ساوث افریقا کرکټ ټیم د بیټینګ لاین یو ډېر مهم غړی دی. د ډي کاک نه علاوه د ساوث افریقا په بیټینګ لاین کې به شامل وي خطرناک بیټسمن ډیوډ میلر، رایلی رسو او ایډم مارکر. نو دا څلور 15 بیټسمنان د ساوث افریقا کرکټ ټیم داسې خطرناک بیټسمنان دي چې پر روان ورلد کپ کې ساوث افریقا کرکټ ټیم لپاره مهم کردار ادا کولی شي. نمبر 4 انګلند. د دنیا په خطرناک او تکړه ټیمونو کې شامل انګلند هم په اوس وخت کې ډېر خطرناک او تکړه بیټینګ لاین لري. د انګلند په بیټینګ لاین کې به شامل وي جیسن رای، جوس بټلر، هری بروک، بن سټوک. د علاوه ډیوډ ملان، الیکس هیلز او موین علی. داسې 15 شپږ خطرناک بیټسمنان د انګلند سره په اوس وخت کې ورسره دي. انګلند کرکټ ټیم هم په اوس وخت کې ډېر خطرناک بیټینګ لاین لري. نمبر 3 استرالیا. استرالیا کرکټ ټیم هم کافي مضبوط بیټینګ لاین لري. د استرالیا په بیټینګ لاین کې به شامل وي ډیوډ وارنر، میتو ویډ، سټیو سمیت او گلین میسکول. دا څلور بیټسمنان چې کوم دي دا د استرالیا د بیټینګ لاین خطرناک بیټسمنان وي. نمبر 2 پاکستان. پاکستان کرکټ ټیم هم په اوس وخت کې د دنیا یو خطرناک او تکړه بیټینګ لاین لري. د پاکستان په بیټینګ لاین کې به شامل وي اوپننګ بیټسمن فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان او چاچا افتخار احمد. نو دا 15 پاکستان کرکټ ټیم داسې تکړه بیټسمنان وي چې پر روان ورلد کپ کې به تباهکون بیټینګ کوي. نو اورال که وګورو نو پاکستان کرکټ ټیم په اوس وخت کې د دنیا په خطرناک ټیمونو کې شاملېږي. د پاکستان کرکټ ټیم د بالینګ لاین سره سره بیټینګ لاین هم کافي مضبوط دی. نمبر 1 ټیم انډیا. انډیا کرکټ ټیم ځکه په نمبر 1 باندې څنګه تاسو پته لرئ چې کله ون ډے ورلد کپ په انډیا کې د انډیا خپل ګراوندونه دي. د انډیا بیټسمنان په ډېر ښه بیټینګ کولی شي. تاسو وګورئ نو انډیا کرکټ ټیم د اوسه پورې د ښه بالران نه دي پیدا کړي او په بیټینګ کې انډیا کرکټ ټیم ډېر زیات مخکې دی چې انډیا کرکټ ټیم ډېر ښه او سینیئر بیټسمنان پیدا کړي دي. د انډیا په بیټینګ لاین کې به شامل وي روهت شرما، ویرات کوهلی، کے ایل راهول، شوبمن ګیل، رویندر جډیجا او هاردیک پانډیا. نو ملګرو دا د روان ورلد کپ لپاره د هر ټیم د هرې لوبډلې خطرناک بیټینګ لاین. په دې بیټسمنانو کې ستاسو د خوښې او فیورټ بیټسمن کوم یو دی په کمنټ سیکشن کې نوم ضروري ولیکئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. ملاویږو په بلې ویډیو کې. د الله په امان.